یدا نن په ما سبا پتا دا را پورې مکه و خندا دا دنیا ډکه د جړا دا غم میلمه کیږي په هر چا یدا نن په ما سبا پتا دا را پورې مکه و خندا دا دنیا ډکه د جړا دا غم میلمه کیږي په هر چا یرستو د بلې بونشمارا وکړه اصلاح خپله وله یا خبره واوره په قلاره ژوند سره مه کوه چلوله یا نادانه دا لار دې خطا ده کوي چې فخر په ګناه دا دنیا ډکه د جړا دا غم میلمه کیږي په هر چا یا ژوند څه د جمع مازدیګر دی شي لکه باد غونته به تیر دلته کې هر څوک مسافر دی څوک کوي پاو څوک کوي سیره یا اخري دغه منطقه ده فکر پکار دی د عقبا دا دنیا ډکه د جړا دا غم میلمه کیږي په هر چا یا اخر به پاتې دا دنیا شي روح به له تنه په رب تنځي که څوک باچا و یا ګدا شي د رب په لور به هر یو تنځي نو او دلته دی وروره میلمستیا ده هلته کې نه راځي مرګ بیا دا دنیا ډکه د جړا دا غم میلمه کیږي په هر چا یا څو به وهي پردي حقونه تر څو به پایې په دنیا یو ورځ به واورې اوازونه چې پروت یې خاورو کې تنها هلته بیا خوښه د الله دا ونوره نه مني بیا ستا دا دنیا ډکه د جړا دا غم میلمه کیږي په هر چا یا دا نن په ما سبا پتا دا را پورې مه کوه خندا دا دنیا ډکه د جړا دا غم میلمه کیږي په هر چا غزل له صدر صیب چې هسې له ورایه تماشې دي اخیر ختمې بشي هسې له ورایه تماشې دي اخیر ختمې بشي دلته په شمار څو ورځې شپې دي اخیر ختمې بشي او چې باچا بل دی نو سجده بل چا ته څه وکم دا خو خاکي مجسمې دي اخیر ختمې بشي چې باچا بل دی نو سجده بل چا ته څه وکم دا خو خاکي مجسمې دي اخیر ختمې بشي او کړه په تیارو کې مزلونه د رڼا په تکل منزل ته هر څوک تیارې دي اخیر ختمې بشي مننه کړه مزلونه په تیارو کې د رڼا په تکل منزل ته هر څوک تیارې دي اخیر ختمې بشي او قدم را واخله زه به هم قدم در واخلم اشنا لارې که هر څومره اوږدې دي اخیر ختمې بشي قدم را واخله زه به هم قدم در واخلم اشنا لارې که هر څومره اوږدې دي اخیر ختمې بشي او انوره پام کوه دولت باندې ایمان خرڅ نه کې مړه د 2 ورځو مزې دي اخیر ختمې بشي